شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. الله پاک خپل حبیب ته فرمای زما حبیبه، زما نازولې، زما پیغمبر، زما استازي، ته د دې خپلو ملګرو سره مشوره کوه په کار کې. کله چې دې بیا ټینګ عزم او قصد وکړي، تیاري او بندوبست یې ورته وکړله، مشوره وسوله، نو بیا توکل پر الله کوه. وروسته په دې کار کې د خیر او د نفي، د شر او د نقصان ګټه د دې نتیجه دا د موږ کار نه ده، د بندګانو د انسانانو ده، د انسانانو دروس او ترواک وتلې خبره ده د الله له جانبه کېږي. چې بیا به ګټې کوم یوه مشوره ده، یوه استخاره ده. مشوره دا د دین په کار کې نه کېږي، دا په احکامو کې د خدای نه کېږي، دا په سنت طریقو کې نه کېږي، دا د دنیا په کاروبار کې کېږي. ته نه به پوهېږې، نو د هغه چا چې یو څه لاره ولیکه، هدایات واخله چې هغه په دې کار پوهېږي، د هغه خبرې ته غوږ کېږده. الله نازولی فرمایي څوک چې د تاسو څه مشوره وغواړي، د خیر مشوره ورله ورکړئ، د خیر خواهي مشوره ورته ورکړئ. ناروا ناجایزه خبره یا دغه د نقصان په هکله خبر ورته کول حرام دي او ناروا دي. کامل مؤمن هغه څوک دی چې د ځان لپاره څه خوښي، هغه د بل چا لپاره هم خوښي. مشوره کوونکی به پښیمانه نه وي او د نقصانه به خلاص. آدم علیه السلام فرمایي ای زما بچانو، که ما چیرته په جنت کې د فرشتو سره دې باره کې مشوره کړې وای چې دا غنم یا انځر یا انګور وخورم که نه، زما به دغه حال نه وای چې کوم سره مخامخ شم. ما ته به هغوی هېڅکله دا مشوره نه وای راکړې چې و، ځکه هغو په دې پوهېدي چې د الله حکم ضرور د حکمت سره وي، چې ورژندې نه شي. زه به د شیطان په لاس، په لمو، په الجمو، په قسمو کې نه وای راغلی. زما ګرانو عزتمند ورونو، یو استخاره ده. استخاره دا طلب د خیر د الله پاک څخه. ای الله دا کار ته مې نیت دی، دې ته مې اراده ده، یا نکاح ده، یا دکانداري ده، یا سفر دی، یا پلان دی، یا پلان دی، خدایه ستا څه خیر پکې غواړم، د شر څخه حفاظت. نو یو هغه دی، یو دا دی. نو دا وپېژنئ چې مشوره چې ته وایي، استخاره چې ته وایي، دا دواړه یو سنت عملونه دي، دا یو ډېر ښه کارونه دي، دا یو ډېر د خیر عملونه دي چې د الله نازولي او د الله دین موږ تاسو ته راښولي دي. د ښې مشورې دا پیدا ده چې د لوی نقصانه دې بچاوي او لوی ګټ او خیر او برکت درته په نصیب کېږي. وایي در یو عقل دوه ښه دي، در دوه درې ښه دي. د پښتو متل به ته ضرور اورېدلی وي، که یو لرې یو پښته، که څه لرې سل پښته، او که یو لرې سل واره پښته. سل واره ته د یو چا څه پوښتنه وکړي، د سلو کسانو څه وکړي، زه څه شو وکړم، چې شو وکړم، چې وکړم. تا ته چې یو شی نه معلومېږي، درې ځایه ته ریټ یا قیمت معلوم که تا ته دستي پته درکوي چې دغه لاره حق ده. پنځو کسانو څخه ته یو خبره واخله. نو په مشوره کې زموږ مشوره یې زده هم نه وي د غریبانو. موږ مشوره دې ته وایي چې زما کومه رایه ده، زه به دا بله منم. حل دی نه دی، مسله دی نه ده، مسله دی نه. که پنځه یاست، که دوه یاست، که لس یاست، که شل یاست، خبره پیش کړي چې زما دا نظریه ده، د دې مطابق زما دا فکر دی، زما دا فکر دی. بیا وګورئ چې کومه خوا کې ګټه ډېره وي، نقصان پکې لږ وي، دا خوا انتخاب کړي. ناروا خو به نه انتخابه، دا هم درته ناروا ده. په مشوره کې هر څونه ته مشوره د نارواو دپاره هم نه شې کولی، خو حرام دي، خو ناروا دي، نه به ناروا لاره ته انتخابوي. خو چې کوم د خیر لارې دي، د خیر ذرایع دي، په هغه کې وګورئ چې کومه خوا یې خیر او برکت ډېر وي، پیدا یې وي. پنځه شپږ کسان تا ته یوه خبره کوي چې دا لار راواخله، یا موږ ته نقصان معلوم شوی دی، په دې شکل یې مه کوه، یا په دې ځای کې دوکان مه راباسئ، یا د ګوټو کاروبار مه کوه. مثال درته پنځه شپږ لس کسان تا ته وایي، نو بیا ته د راکار تېر شه. تا په دې خبرو کې بیا تا ته دا رزلټ راوځي چې مثال کومه لار انتخابول پکار دی. الله پاک خپل حبیب ته په قرآن کې فرمایي وشاورهم فی الامر. د الله د نازولي د پیغمبر علیه السلام د مشورې ضرورت حاجت چیش پاته دی. مفتی اعظم رحیم الله فرمایي وی دا د دې دپاره د دې ولي چې ما او تا ته لاره خلاصه شي، چې الله خپل حبیب ته فرمایي چې دا خبرې خدای پاک ورته ښیي، پکې د خطا امکان شته نشته. لیکن الله پاک ورته فرمایي صحابه کرام سره مشوره وکړه. په دې مشوره کې ډېر لوی برکتونه دي، ډېر لوی برکتونه دي، ډېر لوی برکتونه دي.
الله پاک خپل یادونه کړې ده چې ما د فرشتو سره د دې باره کې خبره وکړله. ما ورته ویل زه آدم علیه السلام پیدا کوم. دا ولې علما فرمایي د دې وجې چې صرف هغه صورت د مشورې دی چې بندګان ته دا طریقه معلومه شو چې کله یو کار کوي بهرحال چې په نه کې پوهېږي بیا خو بیا ډېر ضروري ده در باندې چې د بل چا څه د لارې لیکې پښتنو کې یو ځای ته ورک شوې علاقه د ناوله د نه کوڅه در معلومېږي نه علاقه در معلومېږي. نو په دې کې ستا ګټه ده که نقصان دی چې ته د خلکو څه پوښتنه وکړې د پلاني خان کور چیرې دی، د پلاني خان کوڅه کومه وه، د پلانۍ کالوري کومه وه، د پلانۍ دوکان سټور کوم یو دی. دې کې ستا څه نقصان دی که پیدا دقه شانتې مشوره سر دې نه خلاصېږي. نو خو تا سره خیر کوي چې تا ته مشوره در وشي. زما ګران ورونو د تاریخ د باب او د واقعاتو څه یو واقع راخلم ستی په مخ کې ږدم وروسته ستی خپل کار دی دیوالۍ ولې عمل پکوي. یو بادشاه دی د یو دشمن سره جنګ شوي دي. دا بادشاه مسلمان دی. جنګ 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 وځغېدی میاشتو قریب 2 میاشتې ورسېدی. آخر ته دواړه پریکدی مجبور شول چې کوم حیوانان په خوا بودګان ول چې په حیوانانو باندې راغلي دي هغه حیوانانو په خوراک او په حلالولو باندې شروع وکړه. نن شپه 2 شانه لار کې سبا لښکر دی نو چې دی خو به ګېډه خو یو څه غواړي د شهیدانو بیله مسله ده مثال نو ټپیانو بیله مسله ده. یو شپه کې لکه دا نن د جمعې شپه د بادشاه وزیر را وغوښتي خو بادشاه په دې جنګ کې ورسره وزیر به ملګر د کیسې به وزیر ته یې ویل سړی یې غوښتله ما په زړه کې دا راګرځي چې نن د شپې پښې سپکې کړو. ته وګوره دومره مجبوري سو چې موږ په خپلو حیوانانو چې په راغلي په هغه ګزاره ده. زما فکر ته نه لوېږي چې موږ په دا جنګ ګټو. وزیر ورته ویل وزیر ورته ویل زه به لږ ساعت کې سوچ وکړم تا ته به جواب درکړم. وزیر پر دې خبرې سوچ فکر وکړي چې تلل پکار دي که پاتې کېدل پکار دي. مشوره وایي چې د الله نه ضروري ستا څه مشوره وغواړي څوک نو ته څنګه مشوره وکړه چې سر دې نه په خلاصېږي. غونډ ورته ویې چې زما ملک سر په خلاصېږي راځه چې د 3 مسئلې معلومه کړو. راځه چې د یو بل چا څه پر دې کار کې چې ولد یې در ما ورته وشي هغه څه پوښتنه وکړو. نو هغه ورته ویل چې زه به لږ سوچ فکر وکړم. د سوچ فکر چې وروسته ورته ویل بادشاه ورته ویل زما د سر دې اماني یو مشوره ده د خیرخواهي د وجې درته کوم. نور څه غرض و ادب مقصد نه پکې لرم. صرف د دې خپل ځان ستا او د دې مسلمانانو چې له موږ ته یې سره راغلي دي اوس که موږ ته یې وتښتېږو په دې کې دا نقصان دی چې دا خلک زموږ تعقب کوي تر شا راپسې راځي نو هم موږ نه ځینې خلاصېږو یا ما او تا یا نور زما او ستا لښکر وژني او مرګ به مې د تښتېدلو په حال کې د ضلالت په حال کې او خامخا به نو د منډې د ترنډې مسله ده. یو ځای کې دیګ پاته شو په بل ځای کې رشکۍ پاته شوې په بل ځای کې چش پاته شو په بل ځای کې دی به موږ سل په سله کې نور هم مخالبه کېږي نور هم را باندې زړور کېږي. بادشاه سلامت ما او تا که چېرته موږ ته ځان منظم کو در دې مرګ چې په دې تېښته کې دی موږ پسې راځي وژنې مې جنتلی نه سو مثال د بچاوېدو امکان کم دی در دې دا د ذلت مرګ زما خپله خوښ دا د عزت مرګ زما خپله خوښ دی چې د خدای په لار کې سر قربان کړو چلو د عزت په مرګ واسې موږ ته وخت راځي ځو به نه او داسې یو څو نورې خبرې ورته وکړي دا موږ ته چې وګورو یوه دا خبرو ته وکړو موږ ته چې وګورو په ظاهري اسبابو کې مسلمان په دواړو مکلف دی. په ظاهري اسبابو کې موږ یو د سبب نه دی پرېښي یو د سبب چې هغه د زموږ د فتحې سبب نه جوړېږي هغه د زموږ د ناکامۍ لامل شي. موږ ټول اسباب غوره کړي دي بیا د الله نصرت هم له موږ سره دی. که برعکس موږ وتښتېږو نو دا به زموږ د ناپوهۍ او د کمیلمۍ او د دې د وجې زموږ د خپل اعتبار او باور او د صبر د وجې موږ به دا صبر د لاس ورکړي دا به زموږ د ناکامۍ خپل عوامل په دې کې به د الله د نصرت او د الله د مدد هیڅ مسله نه نو موږ له صبر کول پکار دي. که به موږ سختي د موږ مسلمانان یو هر څه اجر موږ ته خدای راکړي خو په دې باندې هم دغه دي مړي دي وژل سوي دي دې هم دغه مجبوره دي. شاغوتونو دې مشورې د بادشاه ته او نور چې کوم د بادشاه ژوندي کسان دي دومره خوند ورکړي دي وزیر باره بادشاه ته نور ټولو وویل او بادشاه ورته ویل چې ډېره مې خوښه شوه ستا خبره د سهار څه به نوې حمله په نوې روح کوو که مرګ وکړه ژوند د عزت په لار کې خو به که فتح و هم موږ کامیابوي که شهادت هم موږ کامیابوي ورته ډېر ښه
سهار سوی لا نه دی بادشاه به شپه کې خوب ویني سهار سپېدو سره یې راولېږي وزیر ته وراسه شپه کې خوب ویني بادشاه ورته ویل وزیر هغه ورته ویل اول خوب مې ولیدي موږ ته الله پاک دا خوشخبري مې قبوله کړه موږ ته الله پاک فتح راکوي ورته ویل څنګه وایي زه په پلانې آس هغه د آس نوم هم دی ولو چې د فتحې سره دی جوړ لفظونه زه پر هغه آس باندې سپور ولم چې کتل مې موږ د کافرانو په تعقوب کې ولو ما یوه ګوتمۍ پیدا کړله چې پر هغه ګوتمۍ باندې غمۍ د پیروز پکې دي او ما پلان دا 3-4 ټکي په خوب کې لیدلي ول چې پر آس باندې سپور دي هم د فتحې اشارې کوي چې ګوتمۍ په ګوته کړې د لاسته کړې ده چې هغه د میدان راخیستې د پکې کوم فتح لیکلې ده مثال داسې 2-3-4-5 خبرې ټولې په دې اشاره وي پر دې دلالت وي چې خدای پاک به کامیابي تاسو ته درکړي اوس که دې مقصد پشي سپکې کړي وي د دې ټینګه کلکه اراده نو اوس د بادشاه که وکړي نو هغه ریت به بیا پاتې کېږي که به ځي لیکن ډېر نیکې مشورې هغو ته دا پیدا ورکړله سهار چې حمله ورباندې وکړله د کافرانو پښې وښویېدلې وتښتېدل منډه غنیمت هم ځینې ونیول سوله واجبه دا وه د رښتیا ګویه هم هغه ګوتمۍ پیدا کړه په میدان کې د رښتیا ګویه هغه به ګوت هم کړه پر هغو هغه لیکل سوي هم څه چې بادشاه په خوب کې د بادشاه خوب هو بخاطی هم یې په منډه کړل هم عزت هم نیکنامي هم کامیابي هم فتح هم غنیمت د ټولو سره د دې یوې نیکې مشورې د وجې او د الله د تایید او د نصرت د وجې دوی ته قبوله سول ورکول سول په دې دومره اوږده واقعې کې موږ ته 2 خبرې په ګوتو راځي د حق په لار کې د کامیابۍ په لار کې ناکامي هم تا لپاره کامیابي ده حق په لار کې خوږ د حق په لار کې ماتې د حق په لار کې یو دا دومره دا غټه تر ټولو لویه غټه پیدا دا موږ ته په ګوتو راځي چې بابا مشوره یو د خیر مشوره تا د نقصان هم بچاوي او د لوی خیر سبب دیم کیږي اوس دا ستا خپله خوښه ده کې پر دیوال ولې کې قبله یې